اوس د ازادۍ او د راحت دور دی، د اسانۍ دور دی، نظام د حکومت دی. ډېر ورک خلک را پیدا شو، ډېر پټ خلک را پیدا شو، ډېر نالیدلي خلک را پیدا شو. ډېرو خلکو رسنیو ته، میکروفونو ته، منبرو ته، سټیج ته، تلویزیونو ته لاسرسی پیدا کړو، لاره پیدا کړه، خبرې کوي. یو د نظام پالیسی ده، یو د مشرانو مسیر دی، نظام د حکومت دی، یو دا ده چې دا خودسرانه خبرې کېږي، لیکل کېږي، خلکو ته شکوک و شبهات پیدا کېږي، او بیا په داسې لهجې سره ځینې خبرې کېږي چې مجاهدین د هغې نه متاثره شي. ته به وایې چې 20 کاله د امریکا او د ناټو خلاف همدغه جنګېدلی دی، بل چا نه دی کړی. ته به وایې چې د قربانۍ په لومړۍ کرښه کې دی ولاړ. خو دومره درته وایو دا کوم مشران چې په نظام کې موجود دي، دا اکثره هغه خلک دي چې هم دوی د قربانۍ له پلتره راوتلي دي، هم دوی د اور سره، د هر هغه مشکل سره سر جنګولی دی چې په یوه جهادي مبارزه کې انسان ورسره مخ کېږي. هم دوی علما دي، د تاسو دین او د تاسو د دنیا خیر درته ګوري. ډېر خلک اوس دا هڅه کوي، دا یوه دسیسه روانه ده چې په نظام او د نظام په مشرانو باندې ځینې خلک په دیني زاویه باندې مجروح کړي، شکوک ورته پیدا کړي. زه دومره درته وایم تاسو د علم تږي یې، ځکه دا خبره باید زده کړئ، نورو ته یې ورسوئ، خلکو ته یې باید ورسوئ، مجاهدینو ته یې ورسوئ. 2001 کال ډېر خلک چې دا اوس تیزه خبرې کوي، خلکو ته شکوک پیدا کوي. 2001 نه نیولې تر 2021 د اګست 15 پورې 10 کسان شته چې موږ یې پېژنو چې موږ به ټیله کول چې خدای په خاطر ته رامخته شوې خبره وکړه مجاهد ته، ته په دې لار کې ودرېږه، نه مخته کړه. مجاهدین د دې شاهدان دي. ډېر داسې کسان چې اوس له علمي سټیجه دلته نیوکې کوي، دلته په نظام څه غږېږي، د نظام پالیسۍ یا په صراحت سره یا په سنګزنه لاره چلنجوي، د خلکو ته موږ ګزارئ